دې ریسرچر چې ما ته دا لیکچرې راکوي هغه په اوسني شرایطو کې په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب غلام دی. پس غلام ابن غلام څنګه ما ته وایي چې زه د تاجک سره خپله ستونزه حل کړم؟ دا مزخرف دی. دا داسې دی لکه ته چې غلام ابن غلام اوسي او بل نفر ته د ازادۍ لیکچرې وایي، یا خپله بېسواده اوسي بل نفر ته ووایي چې راشه زه درته زده کړم چې څنګه باید درس ووایي. دنان زه وایم زه ځکه دلته معمولا نه راځم، زه چې راغلم کاکړ صاحب ته دې د خاطر راغلم چې دوی کوشش کوي یا شعروي وکړي، زه یې مصروفه کړم خپلې خبرې وکړي، اما کوشش یې وکړي چې امان صاحب ته وخت ورکړل شي تر څو د دوی د خبرې جواب نه شي، اما زما نه اصلي خبرې د یاد نه وځي. ما زه فقط راغلم د همدې د خاطره چې آن ټو د پوینټ دې خلکو سره خبرې وکړم. یا بله مسله اجازه راکړه ډاکټر صاحب، بله مسله چې د ویلي قومونه یو ځای ژوند کوي. تاسو ویلي چې قومونه یو ځای باید ژوند وکړي دننه په افغانستان کې. جناب زنځیري ریسرچر صاحب ولې منافقت کوئ؟ همدا ته نه وي چې د 2015 کال په پیل کې دی د حسیب ځواک اخوا دیخوا سټ کله به د لونګۍ هغه ته اغوسته، هغه به کله ټیکری تا ته در په سره او ویلی دی چې افغان یعنی پښتون او لر او بر یو افغان. همدا زه نه وم چې تا منافق سره مخامخ وکتل او درته مې وویلې چې که چېرته ته وایې چې افغان یعنی پښتون، په مونږ تاجک وژنې، په مونږ ازبک وژنې، په مونږ ازاره وژنې. تا خو ویلې چې افغانستان د پښتنو خاوره ده، لر او بر یو پښتون، ازبک او ازاره انتن نه ورکوي. زما او د تا لومړنی ډیبیټ په همدې و چې ته د افغانستان تعریف غلط کوي، ته د افغان تعریف غلط کوي. نن ته امان ته ناستې د امان خبرې تاییدوي چون پښتنو ته د فریب ورنشو کړی او موږ ستا اصلي چهره وښودله. بنان زما په دې بحث کې یوه هیله کاکړ صاحب د تا نه ده، ځکه ما ویلي و چې زه د زنځیري ریسرچرانو سره بحث نه کوم. کله هم چې د دې خلکو سره بحث کوي پوه شه آن ټو د پوینټ ورسره بحث وکړه. پاتې شوه نورې اضافي خبرې. زه بیا هم خلکو ته وایم لطفا تخیلي بحثو ته مه کښېنئ. لطفا هغه خلک چې وایي یو څه او حقیقت بل څه دی د هغو نه لرې اوسئ. ډاکټر صاحب زما دا خبرې ستاسو استثنا دي، ځکه ما تاسو سره لومړی ځل دی بحث کړی. زه د تاسو د بحث نه خوشحاله یم، د تاسو د صبر نه خوشحاله یم، ستاسو د حوصلې نه خوشحاله یم. انشاءالله زما لایف ته یوه ورځ راشئ. زه یو عادت لرم په خپل لایف کې ډېر زیات وخت ورکوم نور خلکو ته، او کله چې څوک د لایف نه ځي بیا ورپسې خبرې هم نه کوم. الله دې هر کله راوله ډاکټر صاحب نفیس دراني، ډېر زیات هم خوشحاله شوم. اما زما ټول پیام دلته کاکړ صاحب ته او کاکړ صاحب ته بیا کله چې دا خلک بحث کوي باید ورسره آن ټو د پوینټ بحث وکړي. صاحبزاده صاحب که بیا تاسو خبرې کوئ زه بیا مجبوره دی ډاکټر صاحب ما ته وخت راکړي چې ستاسو د خبرې جواب درکړم. بغیر د هغې تاسو خبرې وکړې ما جواب درکړم. وبالله توفیق. ډاکټر شکیب صاحب تاسو به دوباره هم دې ته جواب ورکړئ. زه یم صاحبزاده حمزه صاحب تاسو سره بحث وکړي. ما تاسو نه یو تپوس کړی و چې ملحد او مرتد او کافر کې فرق شته؟ بالکل صاحب. ملحد هغه چاته وایي چې مطلق په رب ایمان ونه لري. کافر هغه چاته وایي چې د حق نه منکر اوسي، مثلا عیسویان، مثلا یهودیان، مثلا هندوان. مرتد هغه چاته وایي چې وی مسلمان اما د خپلو شخصي ګټو دپاره د اسلام نه تیر شي. هغه به دا اعلان کوي چې زه د اسلام نه ووتم او که نه به کوي؟ نه، کوم انسان چې مرتد دی موږ دوه ډوله مرتدین لرو. یو هغه مرتدین دي چې په ښکاره شکل اعلان کوي چې زه د اسلام نه زنځیر اچوي. څوک د موږ په کلي کې به زنځیر هغه انسان اچوو چې پلار به حق کړی و، هغه انسان به اچوو چې د خلکو ناموس ته به یې په بده سترګه کتل، هغه انسان به اچوو چې لوچک و چاره به شرعي و. نو تاسو به په هیڅ پوهنتون کې هیڅ ریسرچر ونه ګورئ. دا توهین نه دی، دا فکټس دي، دا زړه نه خبرې نه دي. هیڅ فیلسوف پی ایچ ډي ریسرچر به ونه ګورئ چې زنجیري او که چیرته زنځیر اچول افتخار و ډاکټر صاحب ته یې ورکوي وګورو چې اچوي که نه اچوي. سو زه وایم بېسواده نه زنځیري انسان بهتره دی د یو پی ایچ ډي زنځیري انسان نه. دې ته باید پام وکړئ او په دې افتخار مه کوئ. لطفا دا لرې کوئ، دا د غلامۍ زنځیر دی، د دې فلسفه ولولئ یا د زنځیر په اړه ریسرچ وکړئ. دومره خبره، طالبان وایي پاکستان اسلامي برادر ملک دی. پرته د شکه یې وایي زم پاکستان ته د اسلامي برادر ملک په سترګه ګورم. پنجابیان زما ورونه دي، سندیان زما ورونه دي، بلوچان زما ورونه دي، پښتانه زما دننه په پاکستان کې زما ورونه دي. زه د پاکستان د مرتد فوج په خلاف یم، زه د پاکستان د مرتد نظام په خلاف یم. هغه نظام چې همدا پنجابیان وژني،
هغه نظام چې د عمده پښتون ښځه یې د کور نه راوباسي د سړو نه یې وژني، هغه نظام چې په آزاد بلوچستان کې عام قتل کوي. پس دلته تاسو مکس کوئ ما. مونږ د پاکستان د ملت سره ستونزه نه لرو، مونږ د پاکستان د مرتد دولت سره ستونزه لرو. هغه دولت چې یرغلګر دی، هغه دولت چې متجاوز دی، هغه دولت چې 95% خلک د خپل هیواد ته نه ناراضه دي، هغه دولت چې مشروع حکومت د عمران خان را نسکور که او عمران خان یې زندان کې واچوه. د چی شي ریسرچر لږ خو مطالعه وکئ. په کوم هلوزینیشن کې ژوند کوئ؟ په کومې تخیلي نړۍ کې اوسیږئ؟ یا څه ډول تابلیتکه تاسو اچولي چې تحلیل مو تر دې حده د لوړې سطحې دی چې حقایق نه ګورئ. په پاکستان کې د 95% خلکو د فوج نه بدې راځي. د فوج نوم چې ورته اخلي استفراق کوي، د اسټبلیشمنټ د نوم نه کرکه لري. پی ټی آی نه دومره ډارېږي چې مشروع رهبر ورته چې دی په اډیاله کې اچولی. جرم یې څه دی؟ په بابوجي یې ساتي. بنان ریسرچ چې کوئ باید عادلانه اوسي. سبا نه بل سبا مرو. خدای ته باید جوابګوی اوسي انسان. بله مسله تاسو مطرح کړه چې د طالب هره خبره منم. نه، زه احمق نه یم چې د هر چا هره خبره ومنم. زه د طالب سره مشروع ستونزې لرم، لکه څنګه چې امان صاحب ورسره ستونزې لري. په دې کې شک نشته. زه د دې مخالف یم چې طالبان مکتبونه نه خلاصوي. اما په عین حالت کې که طالب د مرتد فوج په خلاف درېږي تر څو پاکستان آزاده کړي او د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړي، زه د طالب سره ولاړ یم. که چیرته پاکستان دغه نن امان صاحب دلته ناست دی، که چیرته پاکستان زما په هیواد حمله کوي، د امان صاحب سیاست هم په افغانستان زمونږ دښمن دی. نو زه هم دغه نقطې به مخکې بوځو. دا ځوان ډېر تکړه دی او موږ د ډېرې زده کړه مو کړه. لږه نور هم ترې کول غواړو. زه خلیل شینواري صاحب راورلم بحث ته او د هغې نه مخکې وړه غوندې نقطه لرم حامد کاکړ صاحب ته. حامد کاکړ صاحب دا کنډیسنډینګ پیټرنایزینګ مطلب دا دی چې بل کس حیثیت نه منل. دا ستاسو خبره زه دا وایم چې موږ ته نه دی پکار چې داسې بحث وکړو، خو بیا داسې کول چې تاسو میلیونهاو کسانو ته ووایي چې یاره دوی ټولو ته زه د شک په نګاه باندې ګورم. تاسو پته شته چې شک حرام دی که نه؟ دا مه کوئ. تاسو د پاکستان پاسپورټ هم لرلی شي او د افغانستان د بشري حقونو، سیاسي حقونو، ریاستي حقونو په حق کې خبره هم کولی شي. These both facts can be true at the same time. لکه ضروري نه ده چې یو کس د پاکستان پاسپورټ ولري this makes him an enemy of Afghanistan. This doesn't make him an enemy of Afghanistan. دا لکه تاسو اکیډمیکس حواله سره ورته ګوري، د انسانیت حواله سره ورته ګوري، د اسلامیت په حواله ورسره ګوري، نو دا خبره غلطه راځي. خلیل شینواري صاحب تاسو د حامد کاکړ صاحب بحث واورېدو. هغې د افغانستان د اساسي قانون څو ځله ذکر وکړو. تاسو څه ویل غواړئ؟ خلیل شینواري صاحب بخښنه کوئ، تاسو ډېر وخت نه ناست یئ، نوبت هم نور راغلی، تاسو اوس خبرې وکړئ او چې کله تاسو بس که بیا به موږ نورې خبرې پرې کوو. هیله کومه ډاکټر صاحب، ډېره مننه ټولو ملګرو نه. او زه ډېرې اوږدې خبرې کوم هم نه، ځکه چې د دلته ورځ ده بس صاحبزاده صاحب به پوهېږي د کار په جریان کې لږ ځان راوزګار کړو. ستاسو خبرې ټولې اورم، خو خبره دا ده ډاکټر صاحب یو داسې چې یو قصدي ډول باندې ته په اختلاف کې ځان واقع کوي، دې ته تجاهل وایي که نه، چې ته رڼا ورځ کې روانې قدم وهي، ایسته ووایه چې زه تورې عینه کې اچوم چې ما ته دا ورځ تیاره ښکاره شي. دا خو بېله خبره ده چې ته نه غواړې چې پوه شي په حقیقت باندې. او یو داسې چې سړی په رښتیا په یوه خبره نه پوهېږي، نو هغه بیا پوهول پکار وي، ځکه هغه بیا ناپوهي ده، هغه ملامته نه وي. خو چې دا څوک پوهېږي او بیا ځان په دغه اوله مسله خو دا ده چې کله چې موږ او تاسو د انټرنیشنل کلمه استعمالو، پرته د دې نه چې دا د څه دپاره استعمالو، دا د یو هېواد د پولو نه د باندې خبره ده. ځکه چې انټرنیشنل مسایل چې موږ او تاسو تعریفو کېدای شي دا یو د تعریفونو نه یا نیمګړی یا صحیح، خو زه درته داسې وایم چې هغه مسایل چې د یو هېواد نه ډېر پکې دخیل وي دا انټرنیشنل مسایل دي. که دوه هېوادونه یې، که څلور یې، که شپږ یې، دوه هېوادونو ته ځینې بین الدول وایي یا د هېوادونو ترمنځ، خو اساني دا ده چې د یو هېواد نه ډېر په کم شي کې دخیل دا. نو د دې ورور چې دا ډیګري په انټرنیشنل پالیسۍ کې ده، وخت چې ته دغه د بل چا د هېواد مطالعه نه منې، نو دا ډیګري بیا ستا په څه شي کې شو؟ اول خو زما سوال په دې کې دی او احترام ورته لرم، خو خبره ده چې راغله. دویمه مسله دا ده چې د نړۍ په اکثره معتبرو پوهنتونونو کې د ځمکې د کورې د ډېرو مختلفو نقطو د مطالعې دغه شته دی، بنسټونه فعال دي. هلته فاکولټي دي، د منځني ختیځ د مطالعې خپله برخه یي، د لرې اسیا د مطالعې خپله یي، د امریکې خپله. که زما خپله
په ننګرهار پوهنتون کې چې زه کله د لیسانس دورې محصل وم، ما امریکې باندې یو لیکنه ماته استاد سپارلې وه، وایي ته د امریکې باندې یو معلومات وکړه، یو تحقیق وکړه چې دا هیواد څنګه منځته راغی، کله منځته راغی، د چا نه جوړ دی، څوک پکې اوسېږي، قوانین یې څه ډول دي، څنګه ژوند دی پکې. نو دا خو یو معلوماتي خبره ده او ډیره عادي خبره ده چې څوک د بل چا په اړه مطالعه کوي. دویمه خبره دا ده ورور جانه چې دغه د افغان کلمه چې ده دا په ټولو هغو اتباعو باندې اطلاق کیږي چې هغوی یا پښتانه او یا د افغانستان په خاوره کې اوسېږي. نو دا اوس تا پورې اړه لري چې ته د افغانستان په خاوره کې تر کوم ځای پورې ځمکه شامله یا د پښتون په یینه کې تر کوم ځای پورې ځای شامله. د دې خبرې معنا دا ده چې یو څوک د افغانستان په اوسنۍ جغرافیې کې نه اوسېږي او پښتون یې، هغه هم افغان دی. دا زموږ عقیده او باور دی. او یا که یو څوک په اوسنۍ جغرافیه کې اوسېږي او پښتون نه وایي، هغه هم افغان دی. دا هم هویت دی او هم قومیت دی. ما دې ورور ته مخکې د انګلستان مثال ورکړ، او په نړۍ کې موږ ډېر داسې هویتونه لرو چې هغه د یو قوم ته هم منسوبېږي او د یو هیواد نشنالیټي هم ده. دا دوه خبرې. درېیمه خبره دا ده ډاکټر صاحب، دا خبره لږه ترخه ده خو زه یې کومه، د افغانستان ټول حکومتونه په خپل افغانانو ډنګ کړي دي. که تاسو یې ثبوت غواړئ، زه په دې خبره یوه ورځ هم در سره بحث کولی شم. زه په دې بهرني اړخ د دې موضوع نه غږېږم چې پاکستان به دخیل و که نه به، پاکستان به زموږ زر ځلې دښمني دخیل به مي، خو د دې خبرې اګنورول یا په دې خبره باندې پردې راچول چې نه زموږ پکې لاس نه و، موږ ډېر مظلومان خلک یو، ټول عمر د بل چا د کور نه تیږې راورېدلې دي، دا ډېره غلطه خبره ده، دا غلطه مفکوره ده. که دا نظامونه هر چا ړنګ کړي، د افغانانو په لاس یې ړنګ کړي ډاکټر صاحب. که موږ او تاسو د خلقي نظامونه چې د ورور یاد کړه، د هغې نه مخکې د داود خان شو، که شاهي نظامونه و، که د نادر خان د نظام ړنګولو، که د امان الله خان و، په دې کې هیڅ بهرنۍ فزیکي قوه افغانستان ته نه ده راغلې چې د چا عسکر راغلي او زموږ رئیس جمهور د لاسونه تړلې مادورو غوندې او هغه یې وړی. خو ما او تا راپاڅېدلې د نظام پر وړاندې یا د جهاد بانه شوې ده، یا د قومیت بانه شوي، یو شی بانه شوی ده، یا د عدالت نشتون بانه شوی دی. نو د دغې ګناه نه خپل ځان پاک ګڼل یا مبرا ګڼل یا افغانان په دې کې بې ګناه ګڼل، دا ډېر غلط قضاوت دی. بله مسله دا ده ډاکټر صاحب چې قضاوتونه چې موږ او تاسو کوو، دا په کتابونو کې لوستل کېږي یو ډول، د سیاست په ډګر کې بل رقمي. زه په دې یقین لرم چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې په سرو قالینو ګرځي چې هغه د زندان ته د بیو دي. خو دغه پرونه پورې چې زموږ جمهوري نظام و، همدا موږ ورته چکچکې والې، هماغه لیډرانو ته چې زموږ پلرونه یې وژلي وو، هماغو لیډرانو ته چې دا وطن یې وران کړی و. نو زما یقین دا دی، زه د پاکستان په اړه خبره نه کوم او نه د ډاکټر صاحب نن باس په دې و، کله د پاکستان په اړه ډاکټر صاحب لایف ونیو بیا به په هغې مو غږېږو، کېدای شي د دې ورور نه به زما خبرې توندې خو منطقي به وي. نو خبره دا ده ورور جانه چې زموږ او ستاسو نظامونه موږ په خپله ړنګ کړي دي، او که بل چا پکې لاس و، خو زموږ په اوږه باندې ټوپک ایښی دی او ما او تا چلولی دی. ډېری داسې لیډران دي چې هغه د خپلو نیمګړتیاو د پټولو دپاره راپاڅېږي او نورو ته ګوته نیسي چې دا کار خو زما په ملک کې تا وران کړ. د افغانستان د ارګ قالینې همدغه 13-40 کلونو کې په هر ځل چې دوره بدله شوې د خپل ولایت او ولسوالۍ ته یې وړي دي. که دغه جمهوریت په نظام کې 80,000 تیارې الوتکې دغه افغان پیلوټانو ویوړي ګاونډۍ هیوادونو ته، دا څوک ولې نه یادوي؟ دا څوک ولې نه یادوي چې د قومندانانو به پوستې خرڅولې، د خلکو بچي به یې خرڅول ژوندي؟ تا لیدلي دي ډاکټر صاحب، خلک مرغان خرڅوي که نه، غویان خرڅوي، میږې خرڅوي. زموږ په جګړه کې د لیډرانو مجرمانو پوستې خرڅولې، عسکر یې خرڅول، د خلکو اولادونه یې خرڅول، زوی ته په هغې پیسو آیفون اخیسته، د یختو جوړولو ته دوبۍ ته تله، د سکن دغې دپاره آرایش دپاره ډیلي ته تله، د عیاشۍ دپاره نورو ملکونو ته تله. دا خبرې ولې څوک نه یادوي؟ دا خو افغانانو کړي دي. زه چې ډاکټر صاحب ستا زما د ورور سره دښمني او زه تا ته دروازه خلاصه نه کړم او ورور ما سره په یو کور کې اوسېږي او همکاري در سره ونه کړم، ولاکې 100 کاله کې ووژنې یا ضرر ورته ورسوي. نو دا هر څه چې کړي دي دا موږ پخپله کړي دي، او که د بل چا په مټ هم کړي د خپل سړي ګریوان راونیسه چې تا ولې د بل چا په لاس کړي دي.